شیخ جنید دوو، یو شیخ جنید پیشاوری او یو شیخ جنید بغدادی رحمهم الله تعالی و تبارک. شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وه، دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې به سر نه بس سر چې د الله نه سوا دې بل چاته ټیټ کو په ټکي کافر بل څوک دی چې داغه په مخ کې به سر ټیټ شي. د ټول بدن بادشاہ سر دی، د سر بادشاہ تندی دی، نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه د بل چا په مخ کې به نه ټیټه. په دې خبره پوهېږئ؟ دمه وه د ده په دور حیات کې، دمه وه. خلق ولراله وی جی خلق غرق شو، وی چې ولې؟ وی دا یو ډمه ده او د شپې 1500 روپۍ لیو اور سړی ځي هلته شپه تېره کړي او 1500 روپۍ ورکړي، خلق یې تباه کړي. ویل ورشئ، پیران دې ته وایي او بزرګان دې ته وایي. تو اس دی لور سے حضرت بار تلوگ سارے شرابی تھی گئے، سارے کافر تھی گئے، عورتیں بے حیات تھی گئی ہیں، دے برتے جنو سنگیوں میں دعا تھی ایسا، دعا تھی ایسا. تس پہ پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خوان کوي، تس پہ پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خوان کوي، لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کوي. لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ټولو نه مخکې په میدان کې تورا پلاس ولاړو. مدینه منوره حمله کیږي، صحابو چې ځان تیارولو چې بار وروته دی واپس را روانو. صحابو ته ولې وې صاحب حمله کیږي؟ وې زه میدان نه رالم نشته خیر خیریت. پیر دیته وې بزرگ دیته وې مونږه زمانہ کې پیران مونږه د دیوبندیان بزرگان دے خلاف اولیاءوانو نہیں مندے، اولیاءوانو جڑے نہیں مندے انہاں دے اشکار ایمان نہیں. ولی مانا خدا دا دوست، جڑا آدمی خدا نو منسی خدا دے دوست نو بھی منسی. اولیاءوانو مننے یا گن کپانو نہیں مننے، دا جیبونو گن کپان نہ مننے. دا سلاسه دوانا بمینو بس خا آمین یا اللہ. اولیاء سوک نمانی نن راتا سے رونو ہائے ہائے خطرہ دا رونو غرق شوئی دسی ملیان پیدا شوی دی چی زیارتونا نمانی. ہائے ہائے تاسو وای چو وای دا خورشتیا دا چو حلکا سوک دی وای دا دیو بندیان زیارتونه نه مني. تاسو چې چرته دیوبندې ګورئ بیا لکه توره بلا چې ګورئ، وای دا بلا زیارت نه مني. راشئ، ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني، ما نه زیات زیارتونو ته څوک ځي نه، ما نه زیاته دیرو ته څوک نه ځي. هر څه منم خو پادیرا مړی د انکم ټیکس افسر نه منم. ته پوهېږې په خبره؟ مونږ د پاکستان ټیکسونه نه منو، نو دا پلانې ټیکس دی ورغم ورپسې مال په آرام کېنه زما په کور د ټیکس لګولی دی. ویلی او جنود راشه زما ژوند مطالعه که که څه کمې پوره کوې به او که زیاتې تې واله خدای راستي که نه درکړه. ویل جي دغه مایک جیجي څه ته وایي در کومه نه، دا د کمیټۍ ټیکس دی، دا د پلانی ټیکس دی، دا د پلانی ټیکس دی، دا ټول ملک ټیکس برای خدا. غیر ضروری اخراجات ختم کړي، ټیکسونو ته به ضرورت اړو پاتې نشي.
خبره مې څه کوله دا شیخ جنید رحمت الله علیه دمه ده او 1500 ویل ورشئ ورته وایي چې بېګاله نور څوک مه پرېږده او شیخ جنید صاحب به ستا کور ته راځي دمې له چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویل او زه خو ډمه یم ویل ډمه یې که هر څه به راځي راغی بیبي څنګه چل دی 1500 روپۍ وی دا 1500 روپۍ او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیریم بزرګ یم د ډمې کور ته ځم خلکو کې بدنام شي خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بود اسلام مرا درکار نیست وہی دی خلق کورتن نوته بیبي په دې نه پوه کړ چې دا 1500 روپۍ دې په کومه واده رانه واغستې وې دې شپه کې زما ځان تا ته وقف دی ته چې څه وې زه به ویم چې ښه وې انکار خو به نه کوې وې نه وې ښه ده کوټې ته لاړم وې بیبي زه پیر یم صفایي ډېره خوښوم ستا د جامو بدن سره پردي سړي لګېدلي دي ورشه غسل وکړه اولامبه پاکې جامې واغونده بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل یې وکړو پاکې جامې پې واغوستې او راوسته چې راوسته بیا ورته څه وایي وای بیبي زه خو ګوره داسې پیر غوندې منځونه مې هم ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نورې خبرې به کوو خو په دې مانځه ودرېږئ او 2 رکعته مونځ ته وکړه او 2 به زه وکړمه بیا به نورې خبرې کوو خو به کوي داسې او شرمېدل یا قومه ته خو چې حجرې ته ډمه راولې دا د راډ د روشنایۍ پیدا زلمي چې دي دا به کله خپله کرکولی راوالي ډمې ته به په سر کې د دې ډېر جوش نه کله به دا دوی دا تماچکوړی چې پیدا کړي دا شلخی تماچکوړی دی پیدا کړي نو دا به چک 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 ها ملک دی یوړو ټول چک 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 یا دا دریوال کلاشن کوپونه را پیدا کړي واده دی او سنت ډر حکومت نشتا که حکومت کې لږ سره سترګه وی او سپیرټ پکې وی او د شپارسلي او د رشفتلي زمانه نه وی محمد علي او لیاقت علي مړه شو که نه نو شپارسلي او رشفتلي ژوندي دي شپارسلي او رشفتلي زمانه نه وی او ما ترانی ولې وای چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر ښه چل درځي تیاره غذا ده په کابل کې او په دې تورخم مې وراړولی وی چې ترغې والله که رانه راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی دی چې ستا عمر چې ته مانه بیا ډزو نه کړي ته تاسو سال جوړ کړی یې شیدلې وریجې در باندې وخوري او ټرک ته مخېږئ نو په ټوله لاره یې درنه صاحبه د بالا ماڼۍ ډمبوکي جوړ کړي دي صاحبه الا 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 دا زه ملګرو ته هم پښتانه لاړل پښتانه وګوره پښتون څه پښتون ته خو د پښتون یو کردار ما ته وښایه نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي ځکه چې هوش دی پکې ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې ځکه چې جوش دی درکې سوډا واټر بوتلې خو چې سر در نه وي پټ لاندې بیا هیڅ نه تماچه راواله سړي غول مه خوره ته غول مه خوره دا او چې ویولي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خویندې دې ګرځي پلار دې ګرځي در په در خاورې په سر چې علاولې کیس دی چې کیس نه پانسي حکم در باندې وشي بیا په جوړه پسې ګرځي داسې ده که نه ده شرمېدلو په څه به شرمېږئ تاسو له تقریر پکار دی تاسو له تقریر نه تاسو له
کاربن په کار دی چې سړی ګوره د مازغی الوزی داسې دا تقریر خلق دی دا بنی اسرائیل دي بنی اسرائیلو به ښځه د لاس نه ونیوه موسی علیه السلام ته به یې راوسته د دې ښځې نه مې که منې کې نو تا پیغمبر نه منم او که دې نه مې نه منې کې نو منم دی او ویل دې نه به دې اول منې کوم ویل بیا دې پیغمبر اډو بنم زه بالا ماڼۍ کې کله دکان کې ناست زما مخکې دا پښتانه تېرېږي ګډېږي تماچې ورسره یي ګلونه یې چولي په خر یې هلک سور کړی ورسره بینډي نو ما ته هم داسې ګوري او خاندي چې او بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه وکړي د دې دا مطلب دی که نه که بل څه دی یعنې ما ته کته او خندل د دې دا معنی چې خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه کولی شي که نه شي نو زما خدای بیا داسي چې په بالا ماڼۍ کې ډز غپ به داسې سملي او لک یخنې پروت مورې های پای های څه چلو شو زوی مې چا وشو ډېر ښه وشو سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوړ تا ته بله ناجوړتیا نشته د عشق بیماری ده درته عشق نه توبه وباسه وی جي عشق نه خو توبه نه وباسه وی خدای دې نورم زیات خپل یار ته وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بدتر دا خلق چې دینه زیات بدتر شي دی کې د دې زید شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دمه په منځ دروله او به کوي داسې وایي په ایمان څومره پښتانه ناست دي او به کوي اوس به زه شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای نه پیدا کوم په مانځه ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکار ہو چې دا ډمې کار زنا وا ما د زنا نه راوسته او تا ته مې ودروله زما خو دومره کار او دینه مخکې پس رجوع قلبی کار ترا خدایا د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے اللہ د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمی چې دا وره د بیهوش تر سبا پورې بیهوش پرتا سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شو بزرگان دی توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق یو خزی ورته داسې ناس بو داس کوزا به لڑا کړه کیوں ہے جی کیوں ہے وہ کراچی چ میرے مرید دے کار تے آگ لگے اسی تے میں نے بجھا چھوڑا دی واہ سبحان واہ واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے دیکھو یو خزی ورته وی چې پیر صاحب روټای مې درته کړی دا وی چې سبب پخې وی چې سرکړی چرګان وی ښا الله دې قبول کړي څنګهان ور سره لاړ چې روټای ته کېناسته خزی د پتنوس کې د
لاندې چرګي خېده او پاسه پی شیدلی ورجی اچولي اپتنو سراوړو پیر سه مخ کې وی خزه تا خو چې سرکړي چرګان به وی جی دغه در غریبی می او والله ک نور سره غریب ایم اخواکا موزری قدر نشه کوله د بزرګانو نور غواړي څلا وی جی اخري کنه خیر ده نخرو زئی چزو ورته پیر صاحب زما نو دې زنه کراچۍ کې د مرید اور لګیدل خو ویني او سیر وریجو لاندې چرګ نه ویني اوریجه داسې کړي چرګ پکې بوټي خپېره وېسته نو بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنه د پلاني بابا قلندر راغله ده خزه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګې سری دی سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخ په 400 سکلو سری شي نو دوی وی سوچا سید چیزی او سورنک لارو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه بابا الا مزه قلندر بینوالا خدای ته وګور غاټ سنډا بای داتی عمر غټ بای چمټا باور سره صاحبہ خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم دا سه خلکو له خیرات ور کولم ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیار درته ملاويږي مزدوري مکوا کار مکا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي دې پښتنو کې ټول وای کنه پالونه اچي تم چې ورشه پته خان پلار ستا پالم راوته تورته ښا څه پکې راوته ایګیره بده نورم لګاوګی دشي الته به سروکو دا خبرین خنن می دا خبره ضروری ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې د سیندي مارم میاشتوا پکارو چې شهادت څه خبرې کړې دا د څه وي ما دغه وي راغله وي تبي نیولې وي د کونین استم نه درته په سمبای کې واله دې دینه د تبا وطن ما دغه وي الته ملیریا نیولې او زه د لسبا الوا په حکمه د سپکار دی بای ملیریا تبي نیولې به اختیوزه کونین دل پکار دی دا د کونین استنوي چې درته مې واله الله دې ستاسو ملیریا خکی زما ملیریا دې خدای پاک خکی زم ستاسو نه د قوم سړیم ستاسو د ملک سړیم کومه بلا کې چې تاسو ګیری دغه بلا کې زا ګیری خزه کنټرول کوي لوړه کنټرول کوي کرشتیا ځان ته پښتانه وایي نه دا پیغلې لوړه په چادرو کې سکولونو ته ملېږي واخر دعوانا نعرہ تکبیر شان رسالت بیا تپوس کیږي چې یو دوست چې بل دوست تزي څه تحفه ډالۍ وړي اے حبیبت ته چې د دنیا نه راتلې تا مال سره وړي بیا عقل ګورا شان ګورا عقل ګور مونږ کې عقل چرته دی که مونږ کې عقل وې مونږ بدسي وې و یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن ټول بابوگان دي مونږ کې عقل وې مونږ بدسي شان ور مال دې ستو فراوړې سردار کونین ورته وایي التحیات لله والصلوات والطیبات اے پروردگارا تعالی میں تو فد منزنو
او تعالی می تو فستاد پاکه بیان اولو راوڑی دا ستا پاکی با بیانوم ستا توحید با بیانوم ستا تقدیس با بیانوم سنگ شان دے اغا سے دا توفے پیشکش ورتا ہوش جواب چوشو السلام علیکہ ایوہ النبیو اے حبیب زماد طرف نہ دی پتا باندی سلام وی سردار چوئی اے اللہ زخو یواز نیما ما سر مرگری دی دیر زیاد السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی لیکن ستا پا بندگانو کے چے سوکنے کاندی پاغوی دیم سلام ہوئی دا اغا تابدارم چے دا چاپ لا مکان کے خدا سرا راز و نیاز شوے بیار اخلاق صدی ما تا گوری ما تا اے پکو تمر کر دیکھوا گوری دا سناستی لکا دے موٹروں کے خلق آگئے و مارغمی کی نولے دا سی گوگوان غندی سم کی نہیں خدایم خوار نکا اس آئندہ بتاسو رازی پا دے ملک حکمرانان بیئیو طالبان بیئیو ملیان بیئیو لاڑا دا ملک بیڑا تباہ دا ملک دا سے ورکتے لکا دا غوئی پاس غاخونا چی ورک تاسو پا ایمان تاسو کی بدا اہلیتی چی دا دے ملک حفاظت بکوائے دا ملک بسنبالوائے تاسو خیال را دے خبره نه پوهیږي بالکل او زه دې خپل ته پکی ته ګوري چې پکی چالو شو سوکا خوا ګوري سم دې خوا ګوري ول کبوت چې پرانو سترګو دوي لکبوت چې پرانو سترګو دوي اسه ز په بیدارای کې وړه خواب یما یخم بوت تا گورا کنا رنے رنے سترگی غڑی نظر نه لگی دا ملک اغا بوتان تاسو خیال را عرض میں داو چه سپوگمائی چه شیده دا سردار کونین دا شان پا مخ کی دا غی نامه نالی او امریکی را کٹتے را بشی جماعت تاو مولا صاحب را کٹتلے دے کا نا نہ دیتے بالکل نہ دیتے تا جوڑ کرے دے تا جوڑ کرے تو خود پدے ملک یو ہے ترو سا پوری دی استن جوڑا کرے دا یہ استن پرزید بار ملک نہ رو غارے اور پا کراچے کی پی ڈیبریٹیٹ کی وہی دا پاکستان سنبل دے دا پاکستان جوڑ کرے پاکستان تا گورا ابای میں لیوانای شو پتور جمی باٹنگن غواړي دا تا گورا جیپونو جوړولو تا گورا لارو موټرو جوړولو تا گورا دا روټي خلاص دیکھو وګوره په صوبه سرحد کې وګوره دا پښتانه یا به مرزان لوبي ٹھیک دا مرزان بلوبي یا به سپی ساتلی سپی بجنګي یا بے چرگان ساتلی چرگان بجنگ گئی ٹھیک دا یا چیزگار شی نتاش بکئی دا بکی دا خلق دا یا با پچیسی کئی یا با کرم بوڈو نہ کئی پدے بیٹھک کو کیوں گرا چالے چا خدا بیٹھکے اور کڑے بیٹھکے بیٹھکے اور کڑے لگے کہ بگورے کرم بورڈ بپروتی پدے دکان نو التزمونگا دا دوائی دکان دے الک براشی جی دے کرم بورڈ پوڈر شتا کرم زم منڈا کیا غالت
نو تو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لدی اڈی دا سی جوڑی کی چائندہ بدن دا ڈز امید سنگا کئے آئندہ بدن توقع سنگا کئے چی دے بم دا ملک دفاعو کی چاچ پکور کی امبر سرائی میخی ساتلی دی د چاچڑم بنے فرمائش وی سیار وی او پختانو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي مینګه پښتانه مینګه پښتانه مینګه دغه یې کنه مینګه دغه وګوره مینګه په هغه وخت کې پښتانه یو چې سیرال لګېدلې او بلو پرنٹ چلیږي او د مینګه پښتنو خزم ناسته یو د مینګه لونم ناستی یو د مینګه زامنم ناست نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتانه دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا سنډاګان بالکل یو چرنا غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا سنډاګان او مینګه ورته ناستي او دا سنډاګان دغه کوي ښځه په میړه ور وغورځېږي چې میړه په ښځه ورغورځي شرمېدلو دیکھو گورے دیکھو گورے 38 کروڑ روپے د صدر په ټي وي سټیشن باندې خرچ راغلي دي 38 کروڑ روپے دا حکومت ته په دغه سترګوړون شي چې دا په کمی ګوري د ملک ته د ټي وي د سټیشن ډېر ضرورت ہو ہاں جی دے پیښور تھا اور دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه بیا ساده ٹی وی بیا رنگین کو پرنگین مم تسلی نه کیږي پم در باندې لګېدلې ده نو په شل زره روپے موچیانو کوچیانو ننبایانو چترګنډو دوی په شل زره روپے وی سی آر اغسته حکومت بلا مهرباني وکړه وی سی آر باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولې ده د کمیټه کارپوریشن ټیکس ترنګي 1 روپے د بمبي فیسو او دی سی پیرنگیانو کی 25 روپے فیس 25 روپے میاش تب پدی خپل ملک اخراجات زیاد تھی اخراجات ستاسو کا پر اخرى اخراجات ندی زیاد د خزو اخراجات زیاد کنه داس اخراجات د خزو زیاد تھی 14 کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخه خرچ ته 14 کروڑ روپے نو په چابړي دی هم ټیکس لګولې ده د کمیټه ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانټ ټیکس اوس بیا اخبار کې ورګړي چې گوشواره داخله کوي اعلی وزیران صاحب وزیر مالی وای چې دومره میرا غونډې کړې دومره میرا خپل دې پکې څومره ور کړې دومره جړه غونډې کړې
پټپو کېنې تا پکې سوال زما عزیزانو عرض میں داو چې غیر ضروری اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوږې مړي لګیا دي وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څوک خورو د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوښیږي چې نن څه پاخه کو تاسو چې سهار لاړ شئ داسې ګورئ پرون هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي بله ورځ هم دا پخ کړي داسې وایي که نه په دې غضب خو ټول اخته یې پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم پالک دې په تندر ولګي کچالان دې خدای وو الوګان دې خدای وو نو تا خدای ووه نو څه راوړو تا خدای ووه دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړم راشئ په قبر مې متیاز یې وکړ که مړم او زه به مرم د پېښور خلکو سیټي عبدالغفور باندې مم پخته ماتې کړې چې مړ شو جنازم د هغه اسمان ته رسولې وه مفتی عبدالرحیم ته به میندو ویلې دی د پېښور خلکو چې مړ شو نن یادوی چې واقعي مفتی عبدالقیوم ته به په کال کې 2 ځله په منونو کنځلې کولې چې مړ شو بیا هم په قصهخانې کې په باران کې جنازه وله اوچته کړې داسې به د بجلیګر ملا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل ملا نه دی پاتې په پېښور کې داستنی نن ټول خسیان شو تاج و تخت برقرار والا لگیا دي سه یا الله دعا ورته ولې وکم ما څه کار دی چې دله دوا کوم ځان له ولې نه کوم نن ټول په قهر څوک لاړه شورا کې کېناسته څوک صوبائی شورا کې ننوتی دي چاہتے تپوسو کو جی کیا حال ہے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے کیا بوجھ پڑ گیا ہے سر پہ تم ہے کیا تمہارے پاس کیا ہے شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا ممبر نہیں دا خیٹی ممبر دے شورا سے نظم عزیزان و عرض میں داو چھ دا ملک لاج ساتھے دا ملک گرے بالکل دا ہلاکت پا پلیٹ فارم ولاڑ دے دا ملک گرے بالکل دا تباہ پا پلیٹ فارم ولاڑ دے دو عظیم دشمنان یو روس او یو انڈیا داستا په سر ولاړ دي الله دې نه کی هغه ورځ که په دې سرحد را پار نشو 1500 کرته دل راغې په کور کې دل سړی وشته او مونږ څه کوو یو کوچی او د خارج جګړه ونه دا خاریان خډیر چالاک دي آړنګتای به کوچی تواچل غرب رو به غرزول دا کوچی به چر پاسې دو البته یو واره رازق اخره به چې بیا را پاسې دو بیا به چړنګ بیا به دا کوچی را غرب والو البته یو واره رازق اوس مونږ وایو چې ته یو واره بیا وکړه چې غلم مونږ زه خیر دې دا ظلم مړه ودبی ته تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پېښور کې زما تجربه شوې چې دا ماشوم په دغه ځای وای کنه تو وته مارنا چې ټاک شي بیا پدم اله بچي تو وته مارنا چې بیا ټاک اے بلیا تو وته مړه دا مخ ولا تک سور کی په والو وای تو وته مار
مونږه تاسو خیال راځي خدای دې نه کې هغه سات نن خو ته وای چې کروس دې ملک تراغه زب ورته ویل کم وایم په خیراله به ورته وایم روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي کروس راغه ته به خره او خزه به دې خړای د روس قانون داده سړی خر ده او خزه خره ده خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالک شناختی کارت او ایڈنٹی کارت بدر سره هوټل ته بزیر هوټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی دالار شه روسیانو نه تاسو کوي په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډي وای د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا موای چې خدای روس راولي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کی او امریکا دې خدای هلاک کی امریکا غا ابلیس او هغه شیطان ملک دی ابله خبره ده چې زمونږ ماماګان دي ډېر ورته څویل نه شو ځکه چې که س راشي نو یو ساس کې همون لم راشي ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علیه السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډوي غوښه چاو خوړې چرته به موریدلی بیا خلکو مانه تاسو نه کول چې هغه غوښه چاو خوړې چې مولانا به وکړ داغه بجدګر مولا و خوړې الکه دا دې سغم جوړ کړي دی چې دا ګډوري غوښه چاو خوړې ما مونږ خبرو چې چاو خوړې مسلې پته خو بکو کنه اوس دا مسله پرې دی اوس دا مسله رونی صحیح چې د سعودي عرب نه 15,000 ګډان راغه هغه غوښه چاو خوړې تاسو خیال هغه خو یو ګډوري او په مینا کې کنه دا 15,000 ګډان غوښه چاو خوړې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے تاسو اگر بدبخت قوم نہیں کاکا سے زیارت ته تلو ډیر راپسیو چې داغه سالانه اجتماع د تب پکې او تقریر کې نو زه ورسونو مرسونو تقریرونو زما عقیده نه ده منم نه خو دې له په دې نیت لاړم چې بله موقره ته نه ملاویږي د بمبارۍ بد دا زیارت ته او دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناسته ده ځان مې پې پوره ملا کو په 1.5 لک روپۍ باندې د کاکا صاحب زیارت یوې میاشتې دپاره ټیکه کېږي په 1.5 لک روپۍ دا 1.5 لک روپۍ بیا په مختلف خلقو باندې د دې چې کوم اولاده ده په هغې تقسیمیږي په دې مسله ما پوه کوي چې زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېدت څه معنا ده په دې مې پوه کوي چې په زیارت له چې بیا ورننوتم داسې ډیری د لوټونو پروت په دې مې پوه کوي چې د زیارت پیسو ته څه حاجت دی بیا د زیارت نوسی وګوره کروڑپتیان او اربپتیان دي د هغې ورته څه حاجت دی بیا د اسلام نه تپوسو کوي قرآن او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې څنګه دی دې نه به زمونږ ښځې څوک منې کوي دې نه به سړي څوک منې کوي 1.5 لک راشه وګورئ دا شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه زه هم د ډېر معتقد یم ډېر لوی سړی په خپل وخت کې بې حده ډېر ورته راغلی یم بچپن کې طالب توب کې مولا توب کې اوس د آبادۍ لږې ګڼې شوې ما هر ټول خلک پېژني چې کومه لار باندې ځم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زه لار لنډوه خوار شي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډوه نو دې وجې نه اوس لږ مشکلات دي